ګران کتونکو په اسلام آباد کې د سنځاوۍ خلک په مخه رال بعدلې مو بې عزتیانې سټارټ کړه چې د دوی د برداشت ماده ختم چې زه بیا زیراوه ورځم ګډې ته مال چې دوی هلکان خبرې ما بیا مافي اخیستې یو ورځ په کوټه کې ناست دی هلکانو کوچرایي بلپان یې وځلې دي کوچرایي شروع کړي ده ول ته د باکس تیاری وله ما زه د توپک دانه ول بیا دورانه کوه ما ول څه شه که سنځاوۍ والا له خو بیا خوب ډېر ورځي وینې چا بلې وینې ول له لوړه چاته سړی رایلاست وي پر مځکه چې وشنه ته یې ول سترګې وموښلې بېرته بیده شو وینه دا نه ول چې زه رایلاست وم یا دا دراب د چشت یا خالي سترګې وموښلې بېرته بیده شو که دا ټیم سوا 3 بجې د شپې موږ در سره مالا په 3 بجې پر موږ 1 کروړ وار نور هم راغلی اسلام آباد کې بجې مجې نه څه دلته بجې مجې شو په دغه کې ومه په کراچۍ کې داسې 15مه روزه وه اشم خان هغو مړۍ کړې وه نو کراچۍ خو هم چسپه ده وینې زر ترغ بس مال نن څویمه روزه ده دوی 15مه اشم خان راغږ کړو ول زوی ول که په کلسپلا کې وایه نن به د 2مه روزه سنځاوۍ دی لکه کعبه شریفه په یوه سر کې هم ماجت دی په بل کې هم ماجت هغه خو بوری وي په بوري کې وروره سرکاري حضرات په کسابو لایدلي وو وینې مفتې غوښې یې وړل بس هغه ول دونې پسونه څو کاله لویسي بس وروره یې سپیان میان یې راکش کړي بس دوی ول دا د وسۍ غوښه د ګد بوری پر لایدل ما ول دا شوس پر دربان دی که کنې اوس به ګد بوري غپل که امکان یې خوړلګي وه هغه کیسه بنده سوه ښکاره سوه وینې پر تاګه بازار به اوس ګرد غپل یا یې شو سر حال ومنه کلاسۍ پلا کې ډېر دیغ سو یاره بس کلاسۍ پلا و سنځاویو دا ځایونه خو هم بس از موږ وطنونه دي کلي مو دي بس داسې وارې وار او ټینګ ښه دی کله کله به راوځو انقلابیان به مخکې راغلو په باګا واډر بیا سوران وفت بیا بیل د جبر په ښار لاور کې سړک دغه پیسې بیا په کوټه کې ګار واګا باډر بیا پوبجانو جنګ کاته یې ول د جبر په ښار ښه شوکت ما خل اعمال برابر دي که څنګه دا 3 هفتې مسلسل بارانونه دومره ښایسته عملونه خو زما ډېر ښایسته زه خو وروره وایي خلک مړي کوي زه خلک خندوم خلک وروره یو د بل ښځې کونډوي زه هغه ښځې بېرته خندوم زموږ پروګرام تر ګردې دنیا ښایسته دی له بس پاکستان دی ملک دی وروره سیالو ناسیاله نه ښکاره کړي په پښتنو کې هم نه ښکاره کړي ورور یو عرب مشران دي خونای نه په رسېږي پاچیانې به څه په ورسېږي قسم پلاټ درکړئ مڼه هغه دونې وروره هغه خوند په دې ځای کې پلاټ را کړی دی لکه ژغانځګه نه ورته سمږ یا مڼه هغه پلاټ به بېرته پر خرڅوم زه په کلسپلا کې پیسې ځای په جوړوم کلسپلا کې ما پلاټ ستا جوړوم د هغې خلک چندانه راکوي ماجد پر نامه بیا یې واخم چې ماجد جوړ سي میرا به بېرته زیکاټ موږ په پروګرام کې خامخا وروره د سباون کیسې ستا مطلب کوم سباون نه غواړي کوم پر شا دی دوی ول چوری پیلېدی اخري کچیله راغلی په پنځم کې به پیل سي بېرته به پر شا بل وارې پلار پر مور غږ کړي ول زوی د بد پر شا را روان دی ول پام کوه ول بېرته دننه نه شي زموږ د عزیز جنګ کړی یا د ورځګی ور مات کړی د په رپورټ کې ورته ول میرې چاول ټوټ ول میرې چاول ټوټه ځای یو کبیر استاد نه دا هم ډېرې ګټې کوي ول دا د ملزمې دپاره یو آیات کرسي او دویم نمبر غلول ویل
ساده سنځاوي ولا دستي ورلا کې په ځات باندې مرزمه په غلول وي په خلکو درواغ هم دی ډېر درواغ یو کلیوال وایي هغه به ویل پر پلان یې درسې راتلمه بلا به مرزمایو اشه بیا د څه په کول ول بلا به مو پرتګ ورته وکاږئ بس را روان کنه به مو ښکاره که دوی به راځه وتښتي په خوا کې دغه دروغونه کنه د خیر څه مرزمه لا درته تښتې سنځاوي والا به څه دلته دارنګه بل کیس هم وي د چا اوبه بل چا لرلې وینې هغه به رایله کېده به خلاص بله ورځ هغه ورته پټ وی وروره له شپې داسې د شا پر خوا ور روان سو کالي مالې یې کښلي هغه منډه نو درې شپې بیا ناجوړه وي بیا خلکو ورته څرنګه بلیا به دول ول د بلیا خو خوله ول دارنګه راځي ول دی رایرنګه خوله هغه کالي مالې کښلي دي پر شا یې رنګه ور روان سوی ول د بلیا خوله خو یې رنګه وي ول دی رایرنګه څلور شپې بیا تبه وه آیا خپل خاوند وینې په کښت کې ورته پټ شوی سیده اوبه اړولې دي آیا لس وینې بس دارنګه چوخ پر ور روان شوی بس وروره د ده طبې دي خلک چې ور روان شي څرنګه بلیا وه ته ول بلیا خوله خو یې رنګه ول دی ښه یې رنګه خوله وه یوسف صاحب ویلې ول کلسپاکې دونه تیزه دوړه وي ول د سړي ږیره کاږي سر راسه کیسه به شروع زه خو اوس د یم لکه روزانهوال خپله دیاړي زر ته روم ولې زما خو شاوخوا شپه لګیا بلشي استعمال به هغه راځي ځان فرش کړي نه دا ما ورته بیا د غیس هیروینس کوي مال ځان فرش کړي څه فرش کېده دا اوس په فرش راغلی په دنیا کې شوکه په دنیا کې څوک خوشحاله کوونګه څوک خندونګه څوک انټرټین کوونګه دا تر ګورسي مشکل کار دی و خو به د زړی هر څوک بار کې خود دا ستا خبر صحیح او دا خو ګوره دا فن خو الله پاک هر چا ته نه جوړ کړی زړی خو هر څوک تنګی خو هر څوک یا زه خو خلق خوشحال ته خو خلک کله کې هلته پر تسلیب شي پروا نه لري که زه ژوندی وم د پښتنو د خوشحالۍ ذمهواره زه یم نه بیا مړی د خدای ورکړي پېښور کې یو چپ شوی 15 زره له میاشتې به راتلې دی په یونیورسټۍ کې ملازم بعد د 15,000 ورسره بې چرس وه هلکان ول د سپي زوی ته خورې چې شي ده ول که نه د روټۍ واده خدای کړی ده ول د چرسو ځای نه ده نو زه مه خندوم دغه نه دم په موږ کې شته شاه بلوچان ماشاءالله بلوچ بای کیالې څنګه یاست بلوچانو سره ممې وخت کې بدي وکړه مال بلوچان خو وروره مور بیا د بل کوش لومبی راړي د زوی بیا دیارلس ګزه پرتو هغه بلوچانو دورې دمکۍ راکړي ته شرم نه لرې رنډیز دمکۍ کې اخر کې څه خندل دا بیا وخندل ما بل میر صاحب زه به په پوسن سره شلومبې ګډای ښایسته خبر هم زده دی بیا بلوچان دا و نارمل و بس ستا په مافي بېدستي یاره بس کور ودان تیسم سړی ای پښتانه د پر مافي نه یا ګسه د ویلې سره ای زموږ خسي په موټرسایکل نه وویل نو دا وایي یا که د اوس په وهلی وایي اوس مو نه په ستا عزیز په موټرسایکل یې ووایي د روزې یې ځان ته 3 منټه پاتې
نقل مزرعة خان دول مزرعتنا إذا كول إنزين يرجع يصور يدرون نمورهم فوق نخلي نستعد الزويان وكوز كيف بختبرك يوما بس ما كده الكوز دوا هذا مسلمه خسرغني هلته ناس ته كما دا حالته غړې ناس ته بس ماحول خالي ولس منټه ورته صدیق صاحب دی اوه دغه وراره صدیق صاحب چې په ګورنمنت کې وای دلته د دوی د کلی یو ټلیفون ورکړي الله د طرف دار کې دور تر تا نه در نه شنو شيء تروستر بي الله هذا كاريس شمس لالا صدي وندا محبوب دا الله دا دا نواب د خدای چشکی دا اما یوم د خدای چشک ول داس موږ مزکی ګرځي ما ورور خدای ته دای درنه به دی ورکې اوس به درې کار مش شي نه زی خو دونه هیوی منډه کې شوق مر دی دا اخر جګړه د پلاس مار کې نو موږ د خلاص تاسو د ماما ګان ستا ماما والكدوس دي شاي والتردب امسخ وتر ايوه بطالي بخرا سبحان بس دارم شورما تاسو دا ورکه یا وسب شینه که زوی نه به راځو زه غړې وګورو دوی د لرا په ځان ته به سره ځای کوسه هاي شزاي ناس ته هاي شزاي هاي ډیر آزاد پیزا د چای بیا راځي ډیر خوند کوټه کې مسافر لګو هاي سر دلته ډیر خوند کوي نه هلته پاته باندې چې موږ د بندوبست کړو شاشه يا زي شادي معنا سړی در پښمانه کوي ټول خیر يا سړی در به در پښمانه کوي دوی خیال ساته خیال ساتي سړی به در پښمانه کوي سړی خراب تاسو ډیر به عزت سړی ناس किधर है सर कैसे वो क्लासी प्ला का आवाज कैसे लगा है अभी तक तो लगी नहीं इतना कैसे लगी है दिल की नो बहुत अच्छे सर आप बहुत दिलचस्प आदमी है पीछा का रिहायशी किस जगह का है कोयटा हाँ खुद पीछा क्या मुझे नाजुक उस्मा ज़ान रखना स्टगत क्या बोला आई मेरा अपना बात है अपन भाई वही वर पमोस दुई कोडी कोडी दे माल मोली बाकी स्टे कर मर से कोडी दुई अब पोचिटी में नकी बाप वांग इन पिला प्लेटफॉर्म में याडू के दूसरे का कैंपेन को हर चाहते और वोट वार को खारा कहीं दूनी कर्जदार شاس مات مسازا سیاست کسی این پیخون بس لکه سگریت وار پار ختمان دا بارانی سگریت سیدی تا پام نه دا به تر پنت لګي किधर जाना है अफादी द्रूज वो इधर बहुत कुत्ते हैं शर्म कुत्ते मेहमान खाता है तू अपनी तस्वीर दे दे उनको दिखा दे
ډېر ښایسته سړی ستا په پروګرام کې ټلیفون ډېر راټنډوي بل جیب کې توپنچه ده توپنچه نه راوړي बहुत तकलीफी आदमी हो यार एक सिगरेट तो दो अरे भाई बड़ा नहीं मई कहे बहुत मारती हैं जो सफर और को हम तो बिकार पर मत दोनों बदकिस्मत दी सीजन तो साबुन वर की बर्मा पर वच هغه رنګه تریخ کور ته لاړ شوق دی لکه هغه زموږ د پوټۍ کښېنې څه دی سر یې کښته کونې بالا دا غلطي وکړه شپږ بالښته مې راوړې دته مې کوچنی ورته کښېنولی چای یې ورکوله زما د زوی د زړه میت خولۍ دا رانه کلک دی لکه د زرنج وسپنج په کرانکه یې دا بل یت غږ ده په کرانکه یې دا بل غږ اوس هم ستا تر مخ ښایسته ده اوس ورته وګوره مخ یې دی سوی دی لکه هغه بېکاره چپلک ظاهر سي ژره خدای له دغه یدانو ملکانې د کاسې میلې کولې دغه یدانو خولۍ دا یارو پر سر کړي د جانو پر سر کړي خالو پر سر که خالو خورای خالو لاس ملاو که خورای خالو هغه د ملي بختیار صاحب پراډه دا خولۍ دا رنګه ده لکه د ټینګ نیکه توره دا ټیم یې زر کاله غاښونه د دې ایسي لکه د قبر کلنګ سره وه اوس مرد غمیان یې ګد غمیان هم پکښې یو دونې وخت ورته وسوې لکه غاښونه ګد وتلي غوږونه د څه له داسې کوچني دي لکه هغه د شپې څلکۍ خپل کمیډین خپل هنرمند خپل غزلچی هغه مو خندې هغه مو څنګه پیسي هغه مو ګانې وایي پښتانه په دا شان نه پښتو کې یا کوچای مچای نه کوي یا شایسته دې کو کوڅه مچای څو کوم ولا کړل دې کوڅه نه پای دا د ماما د زو باندې په ګور دې شایسته کوي سدای چمو کنه دا بند کوي آج ما زه په پښتنو ته وځه علامه زه مو زره جمعه ماتي غواړم دې نیسه موږ ته خدای ژوند په ماتیان راکړی دی بیا پښتنو ته پښتانه یې لکه وایه پښتنو ته بس پښتنو سره خپله شپه ته روا خپل پنجای ورک ونه کاږه سهار یې بیا وډه به اوس کار مه پله زوی هغه د غی په در شرمږي ته ټوکې هم کوي اوس هم پروګرام نه دی راغلی له تا سره به ګوري ته وده بې عزتي به سبا جوړه شي زه پروګرام اپلوډ کړم سبا دا ټیم به ته جلا یې سبا دا ټیم پر ګلمنډۍ ولاړ یې ردیف سونه به حساب یې هغه کسان سوالان کړي دي هغه وش
ګلمنډۍ چوک هم پخوانی چوک دی د کسابو شه صدرۍ بالا څنګه شوې دا خو هم د ماما غو د کور دی شه دا صدرۍ له دننه خوا په غاړه پښین والا په نکاح کې ملا په خنجر ول زما د مینې نوم یې واپس چوري پلار ساس زوی یې ساس چپا کم دی هر سړی پلار ورته یې بابا یې وارې پر ما شک سي دا یو ته وګورې وای بابا هاي خو نه دی وش یا کاسان کې د بدۍ والا نه کاسان ډېر نارمل خلک دي کاسان ته شکنځا وکړئ ما ته خیر نیسي بل چاته نه پوره درځن زویان یې 12 زویان پولیو نه پرسه مړی به څه په ورسه څوک ډېر شه او ډاکټر خو ډېر سړی دی ښه دی په ماماګانو کې هم ډاکټران پیدا شي صدرۍ یې لیاده سړي د صدرۍ کاربن یې ایستلی هغه شین کاربن څه هغه داسې دی تا صدرۍ په کاربن کې ایستل کې د درسي نه ده جوړه کړې کاربن ټیلر زوم ډېر خوند وکړي ماشاءالله ډېر فرش زوم دا د علاوالدین ماما زوم دی زوی واده د لیلې په ګلۍ کې کړی شه چپاچا دی اوس به په خپل پلار کې خطر دی به ځان ګوري بېرته به خطر په پلار کې دی به ځان دا بابړان چې دي بابړان هم د کاسیانو رنګه نارمل خلک شه ماشاءالله یا بلال ډېر د خوند سړی دی ډېر ښایسته بس د میپل سړی یا پلار یې چې ورک سوی داسې به یې ډبولی داسې به یې ټکولی لکه ډول ښه ډېر ښایسته بلال خان یا د معذرتونه نه غواړو بس د ماماګانو واده دی په ګور ډېر ښایسته یا ماما زوی ډېر ښایسته ډېر سیال سړی دی ډېر سیال ډاکټر دی بلا یې په صدرۍ رنګ باد صدرۍ په معامله کې ته صدرۍ درد ته راټاله که موږ به ټول پر شي